والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أولئك الذين لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا بشک آکسان چی کافر دی لو ان لهم کچرتوی دی دپارا ما فی الارض غس چی پزمک کی دی جمیعن ٹول ومثله و بمثل دی معهود دی سرا لیفتدو به دی دپارا چی پبدلکی ورکی اغیلرا من عذاب یوم القیامة دا عذاب دور دی قیامتنا ما تقبل منهم قبول بنکڑی د دینا ولهم عذاب علیم دید پر عذاب درناک دے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. یریدون غواړي دی ان یخرجوا من النار چې اوزی د اورنا وما هم بخارجین منها و نیدی وتنکی داغینا دی بغواړي چې دی جهنم نه اوزی. الله فرمای لیکن وتلې بنشي ولهم دید پر عذاب دی مقیم دائمی. والسارق غل سړی والسارقة غل خزا فاقطعوا کټ کئ ایدیهما لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا بدله د په سودا چې کړي دي دواړو نکالا عبرت دی من الله د الله د طرفه
والله الله تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے فمن تاب من بعد ظلمه آچا چې توبه ویسته رستو د ظلم نه د زیاتی ظلم نه رستوی ګناه نه رستوی توبه ویسته واصلح اصلاح د عمل وک فإن الله يتوب عليه بشک الله توبه قبلې ده ان الله غفور رحیم بشک الله بخنه کوونکې مهربان دی مخکې د ډاکو حکم اوس دې کې د غلا او د غل ذکر دی غلا په پټه کیږي او ډاکا علانیه کیږي الله فرمایي غل سړی او غلا خدا کټ کوي د دې دواړو لاسونه کله چې دا غلا د غل د لسو درهمونه زیاته وه نو فقهای حنفیه وی په دې کې به قاضي او حاکم د دې غل لاس کټ کوي په دې باندې بعضې خلک اعتراض کوي چې یاره دا لاس د نه ولې کټ کوي نو اصل کې غل دا ډېر بدبخته انسان وي د غل د لاسه معاشرت تباه کیږي دلته مثال 3,000 کور کلی دی او د شپې یو کس اعلان وکړي په لوډ سپیکر باندې چې هلکه غله دي غل راغلی دی یا غله راننوتي دي کلي ته ویښ اوسئ تیار اوسئ بیدار اوسئ نو دا شپه یوه شپه کې به دا غله زیات نه زیات 3 کوره به ووایي 5 به ووایي ټول کلی خو نشي والی که نه لیکن دې ټول کلی کې به آرام ختم شي یو کور کې به هم څوک سترګه پټه نه کي داسې بې سکوني به راولي او دې سره معاشره تباه کېږي چې یو سړي مال محفوظ نه وي د یو سړي عزت محفوظ نه وي نو دغلته کې فتنې پیدا کېږي دشمنۍ پیدا کېږي جنګونه پیدا کېږي دا خو نشي کېدی چې ته به د یو سړي بې عزتي کې د یو سړي د مال سره به ته لوبې کې او بیا به سرې سترګې ګرځې نه هغه به هم راپاسي او د ځان بدل به اخلي د ځان دفاع به کوي د ځان حفاظت به کوي همدې سره فتنه پیدا کېږي که نه همدې سره معاشره خرابېږي نو په دې وجه الله رب العالمین د دې فتنې دا سبب ختموي نو چې یو غل نه لاس کټ کړی شي نو نور خلک به ته عبرت والي غلا به ختمه شي اب وایي په غلا څه کوم په پیسو څه کوم چې لاس مې به کېږي بعضې غیر مسلمه چې دا اعتراض کوي چې دا لاس کټ کول د شفقت سره منافي دي د رحم سره هغوی د دې مطلب نه دي پوهه کله چې د یو غل نه لاس کټ شو قانون لاګو شو بیا غلا ختمېږي بس ټول خلک به په امن شي او کله چې غل ته سزا نه میلاویږي نو غله به پیدا کېږي او جنګونه به مړو ته به خبر پکې رسي او دویمه وجه دا ده چې دا د هر چا لاس نه کټ کېږي بلکې دا د خیانتګر سړي د غدار سړي چې کوم نه معاشره په اور کې ولاړی د هغه لاس کټ کېږي نو غل او غدار سړی د هغه خو د لاس څه حیثیت قیمت نشته چې چاته چا نه د معاشرې خلک په فتنه کې پراته وي نو دا لاس بې قیمته دی ځکه کټ کېږي ګینې چا چې بې ګناه د چا لاس کټ کو نو نصف دیت به پرې راځي فقها وایي خو دلته چې دا لاس کټ کېږي په 10 درهمونو دا خیانتګر لاس دی ځکه داسې کېږي والسارق غل سړی والسارقتو
غلا خذا فاقطعوا کټ کئ ایدیهما لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا بدل دا په سودا چې کړي دي دواړو نکالا من الله عبرت دې د الله تعالی د طرفه دا به طور سزا والله الله ومن تاب من بعد ظلمه چا چې توبه ویستا رستو د ګناه خپلنا واصلح اعمال درسک فإن الله يتوب عليه بشک الله توبه قبلې ده ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الرسول فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی علم تعلم آیات نپوئی ان اللہ بشک اللہ پاک علم تعلم آیات نپوئی ان اللہ بشک اللہ پاک لہو د پارا ملک السماواتی بادشاہی د اسمان والارض و دزمکی دا يعذب عذاب ورکی من یشاء چاله چې غواړي ويغفر وبخنه کوي لمن یشاء چاله چې غواړي والله على كل شيء قدير الله پارس باندې قدرت لري یا ایوہ الرسول پیغمبر لا يحزنک الذین امجن دینے کی تعالی را کسان یسارعون چی تادی کئی فی الکفر پا کفر کی من الذین قالوا دا کسان چی وی آمنا بیافواہیم ایمان روڑے منگ پخپل خلو باندی ولم تؤمن قلوبهم ایمان ندے روڑے زرن ندی مراد دینا منافقین دی اے پیغمبرہ د دغه خلکو د کفر خدمت او کفر د پاره کار کول دې سره غمجن مشي ومن الذين هادوا او دا کسان چې يهوديان دي سمعون للكذب ډېر اوري دروغ لره عادت دې دروغ اوري په دروغ یقین کوي سمعون غوږ دي لقوم آخرین ابل قوم د پاره لقوم آخرین د پاره دا قوم بل لم یاتوک چې لا ترس تا ته نه راغلي یحرفون الکلمه یعنی تاسو نه خبر اوري ول تیار سي اورل روړل کوي کم خلق چې حاضر نه دي اغه تیار سي یحرفون الکلمه بدلی دی خبرو د دین لره من بعد مواضعه رستو د خپل زاینونه یعنی تحریف کوي یقولون وایدی ان اوتیتم هذا کتاست داسې حکم درکړی شو فخذوه قبولی کې وان لم تؤتوه قدر در نکړی شو داسې حکم فاحذروا بچ اوسېږئ فاحذروا ځان بچ کئ ومن یرید الله فتنه آسوک چې الله اراده وکړي د هغه ګمراه کول فلن تملک له من الله شیئا هرګز اختیار نه لري ته د هغه دپاره د الله نه ضربر اولئک الذین دا کسان دی لم یرید الله چې نه غواړي الله تعالی دا خبره ان یطهر قلوبهم چې پاک کړو نه دی لهم دی دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم دی دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی اصل خبره دا وه چې یهودیانو کې یو کس زنا کړې وه او زنا چې کړې وه هغه مالدار و د یهودو ملیانو وي چې هسې ووهئ راووهئ دورې پې مه جاري کوئ او حد دی زنا مه ورکوئ هغې رشوت واغسته بل فریق ورته چې نه په تورات کې راغلي چې زناکار ته سزا ورکوي سنګسار یې کوي چې واده والی نو دی کم دی تورات کې داسې راغلی دي کم ځای کې چې حد دی زنا ذکر په هغه ځای ګوته کېښوده هغه ځای پټ کو وایي دا خبره موږ نبي علیه الصلاة والسلام ته یوسو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې سزا رجم دی را بشي د آیتونه
نه یو قصه خو دې کې دا وه تحریف یې کو الله تعالی فرمای لهم دې دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي شرمندگی ده ولهم دې دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی سماعون للکذب ډېر اورېدونکي دروغ لره اکالون للسحت ډېر خوړونکي دي حرام لره فإن جاءوک کله شي تا ته فاحکم بینهم فیصله وکړه په منځ دوی کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه د دوی نه وإن تعرض عنهم وإن تعرض او که چېرته مخ واړوې ته د دوی نه فلن یضروک شیئا هرګز ضرر نه رسي تا ته ضرر وإن حکمت او که فیصله کې ته فاحکم بینهم بالقسط فیصله کو په منځ دوی کې په انصاف سره یعنی که تا ته راله د اسلام د قانون مطابق فیصله وکړه ان الله بشک الله يحب المقسطين مینه کوي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او څنګه به دوی په تا باندې فیصله وکړي وعندهم التوراة حالانکه دوی سره تورات دی فيها حکم الله په هغې کې د الله حکم دی ثم يتولون بیا دوی مخ اړوي من بعد ذلک رستو دې نه وما اولئک بالمؤمنین او نه دي د مؤمنانو نه ان انزلنا التوراة بشک موږ نازل کړی تورات فيها هدى ونور په هغې کې هدایت او رڼا وه يحکم بها النبیون الذین اسلموا يحکم فیصله به کوله په هغې باندې پیغمبرانو هغه کسان چې کوم تابع وو يحکم فیصله به کوله پیغمبرانو اسی پیغمبران چې د الله تابع وو للذین د پاره د کسانو هادو چې یهودیان دي والربانیون او اهل الله خلق والاحبار علماء بما استحفظوا په وجه دي چې یاد کړی شوی دوی ته من کتاب الله د حکم د الله را یا بما استحفظوا په سبب د دې چې حفاظت حواله کړی شوی هغې ته من کتاب الله د الله د حکم او د کتاب د الله یعنی د مخکنو اسماني کتابونو حفاظت نگهداشت هغه د هغه زمانې علماو پیرانو ته حواله شو او د قرآن حفاظت الله په خپله کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وكانوا عليه شهداء ودي په دې باندې اقرار کوونکي فلا تخشوا الناس بس یاره مکوي د خلقونه واخشون ویریږئ زمانه ولا تشتروا ما اخلی بآیاتی په بدله د آیتونو زما ثمنا قلیلا پیسې لګي ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې یقین نه کو په کتاب چې الله نازل کړی دی فاولئک هم الکافرون دا کسان هم دی کافران دي ومن لم يحكم بمعنی د من لم يصدق چا چې یقین نه کو رښتیا ونه ګڼه د خدای کتاب نو دا کافر دی قاضی بیزاوی تفسیر کې لیکلی دی من لم يحكم بما انزل الله مستهینا به ومنکرا له چا چې د الله په کتاب باندې فیصله و نکړله چې دې پورې مسخره کوله او دې نه منکرو دا سړی کافر دی ځکه انکار یې کړی دی د الله د کتاب نه او که ظالم ورته وایي نو ځکه چې فیصله کې ظلم وکړو او که فاسق ورته وایي د شپږ څلوېښتم د دغه آیات کې اووه څلوېښتم آیات کې دا ځکه چې د الله د حکم نه ووتو نو کافر په دې وجه چې د هغې نه انکار وکړو او سپکاوی وکړو که انکار یې نه وکړی او د خدای د کتاب سپکاوی نه وکړی او هسې غلطه فیصله وکړه نو ظالم دی او فاسق په دې وجه دی بیا چې د الله حکم نه ووتو نو ظالم او فاسق دی
او کله چې د الله غ حق فیصله غلطه غني او دې ته ظلم وي او دین انکار کوي قران نه نو بیا کافر دی ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما انزل الله په هغه څه باندې چې الله نازل کړي دي فاولئک هم الکافرون دا کسان هم دی کافر دي وكتبنا عليهم لیکلهم په دې باندې بیا پاره کې په دې تورات کې ان النفس بالنفس چې بشک یو انسان بالنفس په بدله بل انسان کې دی چا یو کس مړ کو دی به قصاص کیږي ولعن استرګه بالعين په بدله استرګه کې والانف او پوزه بالانف په بدله پوزه کې والاذن وغونه بالاذن په بدله غوګونو کې والسن غاخونه بالسن په بدله غاخونو کې والجروح قصاص او زخمونه چې دا بدلی والا دي یعنی د زخمونو بم بدلوي والجروح او زخمونه قصاص د دې بدله هم شته ومن تصدق به چا چې معافي وکړه پدې فهو کفاره الله دا د لپاره کفاره ده الله به ته ثواب ورکړي ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما انزل الله پاک کتاب چې الله نازل کړي اولئک هم الظالمون دا کسان هم دی ظالمان دي وقفینا على آثارهم او پر لپسې لګلی موږ د دې پسې بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی و دا چې وړاندې و د دینه من التورات د توراتنا واتینا الانجیل ورکړو موږ دې ته انجیل فيه هدى پای کې هدایت او نور رڼا ومصدقا لما او تصدیق کوونکی و دا بین دې چې مخکې دین دي من التورات د توراتنا وهدى وهدایت وموعظة ونصيحة للمتقين د پاره د پرهیزګارو وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه او فیصله دي کوي انجیل والا پاک کتاب چې الله پکې نازل کړی دی ومن لم يحكم بما انزل الله موافق د هغه حکم چې الله نازل کړی ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما انزل الله او موافق دا چې الله نازل کړی فاولئک هم الفاسقون دا کسان هم دی بد عمل دي مخکې د تورات او د انجیل ذکر اوسو چې په خپل دور کې دا واجب العمل اوس د قران مجید دور دی د قیامت پورې بل کتاب ناراضي بل پیغمبر ناراضي دا به عملی کول بکاری نو د قران مجید ذکر فرمایي وانزل نازل کړي موږ پیغمبر الیک تا الکتاب قران بالحق فحق سره مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی دا چې وړاندې دي نه من الکتاب د کتابنا ومهیمنا او محافظ علیه د اغي مهیمن معنا محافظ نگران او نگهبان دارنګي شاهد تم وي گواه په اغي باندې چې مخکې خپل کتابونه کوم راغلي په خپل دور کې دا حق فحكم فیصله کو بینهم په مند دی کې بما انزل الله وموافق دا چې الله نازل کړي ولا تتبعوا پیروي مکوا اهواهم د خواهشاتو دی اما جاءك من الحق اما دا سنه راغلی اما چې مخواړه ته د هغه سنه جاءك چې راغلی ته د حقنا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لكل ارشاد پارا جعلنا غرزوري منكم استاسنا غرزوري مون تاسو نه اغید پارا شرعه خاص طریقه ومنهاجا یولارا ولو شاء الله کچری الله ته منظور وي لجعلكم امه واحده خامها غرزول بیتاسو یو امت ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات ولكن ليبلوكم لیکن دا کار مونږ دې لپاره کوو چې ازمایښت کوم په تاسو باندې فيما اتاكم پاس کې چې کړی مونږ تاسو ته فاستبقوا الخيرات نو وړاندې کیږي نیکو کارونو ته فاستبقوا الخيرات احکام او اعمال کې رغبت پیدا کړي الى الله الله ته مرجعكم واپس تاسو ده جميعا د ټولو فینبئکم خبر بدل کی تاسو ما کنتم فی تختلفون پاس کی چې تاسو په کې اختلاف کوئ وانحکم او بل دا چې فیصله وک بینهم په مندري کې بما انزل الله پاس چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواءهم او پیروي مکو د خواهشاتو د دی واحذرهم
او احتیاط که د دینا اندری خبر یفتینو کا چې واړی تعالی را ام بعد ما انزل الله الیک د بعد د آسن چې الله تعالی نازل کړی یعنی دین ځان بچ کا چې د آسمانی کتاب د تعلیماتو نه دي چرته وانړي خطاب نبی کریم ته مراد امت ته د الله پیغمبر خو محفوظ دی واحذرهم او یریګ دینا عن ان یفتنوک د دې خبرنا چې واړی تعالی را او دوکه کی تعالی را عن بعد ما انزل الله الیک د بعد هغه چې الله تعالی نازل کړی دی چې اسنه د الله حکم در باندې پاتې کی فین تولوا کچر دوی مخواړو فعلم پویش انما یرید الله بشک اراده لري الله تعالی اندا خبره یصيبهم چور سیدیتا سزا ببعض ذنوبهم په بعض ګناهونو دی وان كثيرا من الناس لفاسقون او بشک ډېر خلق د وان كثيرا بشک ډېر زیات د خلقونه لفاسقون بد عمل لري اف حکم الجاهلیت آیا پس دی فیصله د جاهلیت یبغون لټی ومن احسن من الله حکما او څوک دې زیات بهتر د الله نه په فیصله کې لقوم یوقنون د پر دا قوم چې یقین لري یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود من يهوديان والنصارى وعيسيان اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض بعض دي دوستان د نور دي ومن يتولهم منكم او چا چې دوستی وکړه د دې سره ستاسونه فانه منهم بشکره سره دا غینه دي چې څوک يهود او نصارا سره د مینه کوي او دې ته حق وي نو دا کافر دی کنه ان الله بشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدايت نكي ظالم قوم تا فترى الذين في قلوبهم مرض پس ویني بتا کسان لره چې پرونو دای کی مرض د نفاق دی یسارعون فيهم کوشش بکې پاوي کی اغه تبت مایلوي او داغي ترب بکې داغي مذهب بکې یسارعون فيهم تعذيب کوي اغه طرف ته کوشش بکي یقولو روای بری نخشا یریګمغه اندري خبرنه تصيبنا ورسیږي مونږ ته دائره مصیبت فعس الله پس قریب ده چې الله ان یات راتو کې بالفتح په کامل فتح سره او امر یا په یو بل خبره من دي د خپل طرف نه یعنی مطلب دا چې الله به مسلمانانو ته فتح ورکی او منافقین به تاسو تخکاره کی فیصبحوا وبغریږي علی ما سروا پاس من چې پټ ساتي دی فی انفسهم پړون خپل کې نادبین خبیمانه ويقول الذين آمنوا ويبا کسان چې ایمان وروړي اها اولئک الذين اقسموا بالله جهاد ايمانهم آیا دا کسان دي چې قسمونه کړي په الله باندې سخت قسمونه انهم لمعكم بشک دي تاسو سره دي حبطت اعمالهم برباد دي عمل ندي حبطت برباد شو عمل ندي فاصبحوا وګرځي دي خاسرین تاوانيان یا ایها الذين امنوا ایمان ولو من يرتد سوق چې مرتد شو منکم تاسو عن دیني لخبل دیننا فسوف ياتي الله بقوم زرد شراب ولي الله یو قوم یو داسې قوم يحبهم چې دی باغی سره مینه کوي ويحبونه الله باغی سره مینه کوي يحبهم چې الله پاک با باغی سره مینه کوي او دی بد الله سره مینه کوي اذلت النرمی بکی علی المؤمنین مؤمنانو باندې عزت سختی بکی علی الکافرین په کافرانو باندې مسلمان په مسلمان نرم وی او کافر بارکه به نرم گوشه نه ساتي کم سړی چې مسلمان باندې خفه نشو نو د خپل ایمان کمزور دی او کم سړی چې په کافرانو خفه کیږي په مسلمانانو نه خفه کیږي نو د سړی ایمان ناقص دی بعض خلک کنه هغه د کافرانو صفاتونه کوي د کافرانو د سړکونو د هغې د حکومت د هغې د معیشت دا مسلمان نه وي
ځکه د دونه ښه عقیدې ته نه ګوري، د ظلم ته نه ګوري، فساد ته نه ګوري. الله فرمایي دا د ځناور نه بدتر دي او ته دا ښه خلک دي. نو مؤمن به مؤمن نرم وي او کفر او کافر دواړو به نفرت کوي، دا د الله دشمنان دي. عزتن الکافرین، عزتن سختی کوونکي به په کافرانو باندې، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد وکي په لار د الله تعالی کې، ولا يخافون لومة لائم، او نه به یریږي د ملامتیا د ملامتګر نه. ذالک فضل الله، فضل الله تعالی دی ورکوي من یشاء چاله چې غواړي. والله واسع علیم، الله فراخ ذات دی، علیم پوهه دی. انما ولیکم الله، بشک دوست تاسو الله تعالی دی، ورسوله داغ رسول دی. والذین آمنوا، کسان چې ایمان وروړي، کسان یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه، ویتون الزکات او زکات ورکوي، وهم راکعون او دی عاجزي کوي الله ته. ومن يتول الله ورسوله، څوک چې دوستي کوي د الله او د رسول سره. والذین آمنوا، کسانو سره چې ایمان وروړي، فإن حزب الله هم الغالبون، بشکه ډله د الله تعالی هم دی غالبان دي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا، لا تتخذوا الذین، من دي کسان چې نیولې دین ستاسو، هزوا په ټوک، ولعبا او په لوبو سره، من الذین اوتوا الکتاب، دا کسان چې ورکړل شوی ته کتاب، من قبلکم وړاندې ستاسو نه، والکفار او کافران لره اولیاء منی سیدی دوستان. واتقوا الله، یریږئ د الله نه، ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنان یې. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کله چې आवाज وکړی شي تاسو ته مانځه ته، اتخذوها، نیسي دوی دا اذان، هزوا په ټوکو سره، ولعبا او په لوبو سره. یهود او نصارا اذان پورې مسخرې کوي. ذلک بأنهم قوم لا یعقلون، دا په دې وجه د داسې یو قوم دی چې عقل نه لري. قل وایه پیغمبره، یا اهل الکتاب، کتاب والو، هل تنقمون منا، آیا تاسو عیب نه ګڼئ زموږ نه، الا مگر دا خبره، ان آمنا بالله، چې ایمان وړی موږ په الله باندې، وما انزل الینا، او په هغه څه باندې چې نازل شوي موږ ته، وما انزل من قبل، هغه څه چې نازل شوي مخکې دې نه، وان اکثرکم فاسقون، او بېشک اکثر په تاسو کې بد عمله دي. قل وایه پیغمبره، هل انبئکم بشر من ذلکم، آیا خبر در کوم د تاسو بدتر د دینه، مصوبتن په بدله کې، عند الله په نزد الله، من څوک لعنه الله، چې لعنت کړی په هغه باندې الله تعالی، وغضب علیه، او غضب یې کړی په هغه باندې، وجعل منهم القردة، او ګرځولي د هغې نه بیزوګان، والخنازیر او خنزیران، وعبد الطاغوت، او هغې د شیطان بندګي کړې ده. اولئک، دا کسان، شر مکانه، بدتر دي د مکان په اعتبار، واضل او ډېر ګمراه دي د سمې لارې نه. واذا جاءوکم، کله چې دوی راشي تاسو ته، قالوا، وایي دوی آمنا، موږ ایمان وروړی دی، وقد دخلوا بالکفر، حال دا چې دوی داخل شوي سره د کفر نه، وهم قد خرجوا به، او دوی بېشکه وتي به دې سره. والله، الله تعالی اعلم، پوهې دی، بما کانوا یکتمون، په هغه څه باندې چې دوی یې پټوي. وترى کثیرا منهم، او ویني به ته ډېر لره د دوی نه، یسارعون فی الاثم، یسارعون چې جلدي به کوي، فی الاثم په ګناه کې، والعدوان او په ظلم کې، واکلهم السحت، او په خوړلو دی حرام لره، لبئس ما کانوا یعملون، لبئس خامخا بد دي ما هغه څه کانوا یعملون چې دوی عمل کوي. لولا ینهاهم الربانیون، ولې نه منې کوي دوی لره الربانیون، هغه پیران د دوی، والاحبار او عالمان د دوی، عن قولهم الاسم، د ګناه د وینا د دوی نه، واکلهم السحت، او د خوړلو دی حرامونه. د دوی ربانیین الله والا خلق او عالمان دی، ولې د غلطو کارونه نه منې کوي، یعنی د یهود او نصاراو لره. لبئس خامخا بد دی ما کانوا یصنعون، چې دوی کم کوي. وقالت الیهود، وی یهودیانو، ید الله مغلوله، لاس د الله تعالی بند کړی شوی دی. دا بې ادبه و، د الله په شان کې هم ګستاخي کوله، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې هم ګستاخي کوله، او د آسماني کتابونو په شان کې هم ګستاخي کوله. کله چې په قرآن مجید کې د صدقاتو
آیتونه رالل چې الله فرمایي زما په نوم باندې مال خیرات کوي زما د رضا حاصلولو لپاره خپل مالونه ولګوي زما په لار کې نو يهودو مسخره شروع کړه چې الله غریب شوی دی والعیاذ بالله مونږ نه قرض غواړي مونږ نه پیسې غواړي والعیاذ بالله وقالت اليهود يهوديان يد الله لاس د الله تعالی مغلوله بند کړی شوی دی یا مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلی چې د دې بیا ادبی وجه داوا چې يهوديان دومره ډیر مالدار وو بیا چې کله نبی علیہ السلام تشریف راوړ نو دوی به سره دشمنی کوله او مخالفت وکړو نو الله د دې رزق تنگ کو رزق تنگ نو دوی دا بهوده خبرې شروع کړې الله فرمای غلت ایدیهم بند کړي شوی لاسونه دی ولعنوا لعنت وکړي شو په باندې بما قالوا فسودا خبر جری کولا بل یداه بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی مبسوطتان فراخري ان الله ډېر سخی دی په دواړه لاسه د الله شان سره څنګه لایق ده الله لګخ کوي او مخلوقات او تور کړه کوي ينفق روزي ور کوي او خرج کوي الله تعالی کې ویش او څنګه چوغاړي ولا يزيدن كثيرا منهم او خامخا زیات بکډیرو دی لره ما انزل الیک چې نګړه شوی تا ته مې ربک طرف دربستا طغیان سرکشی و کفرن و کفر والقینا وچولی ومن بینهم پمین دلی کی العداوت کینا العداوت دشمنی والبغضاء کینا الى یوم القیامت تورد القیامت پوری كلما اوقدوا نار للحرب اطفاها الله كلما هر کله اوقدوا چې بل کړي اور للحرب د پار د جنگ اطفاها الله مړ کله اغیل الله تعالی وسان فی الارض فسادا او کوشش کوي دی بزمکه باندې د فساد کولو والله الله تعالی لا يحب المفسدين نخو خي فساد کوونکی ولو ان اهل الكتاب امنوا ولو ان اهل الكتاب کشرت کې اهل کتاب ایمان وروړي وتقوا تقوا اختیار کې لکفرنا خامها وبرجو من عنهم د دین سیئاتهم گناهونه دی ولا دخلنهم خامها داخل بكم دی جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراة او کچرت کې دی قائم کی تورات ول انجیل او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه چې نګړې شوی دي ته طرف د خپلنا لاکلوا خامخا خریب دی من فوقهم دبر طرف د دینه ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دینه یعنی برنه به الله باران په ټیم کوي زمکه نه فصلونه په ټیم کوي یا برنه به الله مهربان شي او لاندې نه مخلوق مهربان شي منهم امه مقتصده منهم بايدين امه يو جماعت مقتصده معنرو وكثير منهم ساء ما يعملون او ډیر دین بد یا شریک عمل کوي یا ایو الرسول پیغمبر بلغ ورس و ما غس انزل چنرګړې شوی دی له کته ته مې رب کو طرف درپستا سنا وان لم تفعل کچرتونه کته فما بلغت رسالته ان رسوتا پیغام د الله تعالی کچرته کې ته قران مجید ان رسه نو تا د الله پیغام نه دی رسوله والله الله تعالی يعصمك من الناس بس کی به تعالی د خلق د ظلمنا او د خلقو د فتنونا یعنی که څوک ستا خلاف کوي او تا ته ضرر در رسي نو الله رب العالمین به تا دا غینه بچ کوي ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر دا حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام پیردارو پیرا به کول د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کله هدایت نازل شو الله یعصمک من الناس نبی علیہ السلام روت او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته فرمایل چې الله زما د حفاظت ذمہ غستی ده تتلیش نو دا دنیا کې او پس د وفات دواړو حفاظتو ته شامل لې
دیو جنا د نبی علیہ السلام د روزي مبارک حفاظت هم الله کړی وقتن فوقتن. او عالمان لیکلي جواز د ذات د نبی علیہ السلام نه بلکې د نبی علیہ السلام احادیث تم دا آیت شامل دی. دا هغه د دین او د احادیث حفاظت هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي زبکو. والله الله تعالی یعصمک بس کوي به تعالی من الناس د خلقنا. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر دا. قل یا پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب والو لستم على شيء تاسو پس شي د دین باندې حتی تر دې تقیم التورات چې قائم کی تاسو تورات والانجیل او انجیل انزل الیکم من ربکم اسجنا غړشي تاسو رب د طرفه ولا یزيدن كثيرا منهم او خامخازيات بکی كثير ډېر خلق له دین ما انزل الیک اسجنا غړشي ته من ربک رب درفستانه طرف درفستانه طغیانا سرکشی و کفرا او کفر. فلا تأس على القوم الكافرين غم کوي پیغمبر په کافر قوم تسلی ورکي الله خپل پیغمبر دا. فلا تأس پس غم کوا على القوم الكافرين په کافرانو باندې. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والصابئون او نور بيدینا والنصارى وعيسيان من آمن بالله چا چې ایمان ور په الله باندې او یوم الاخر پر د اخرت وعمل عمله صالحا نیک فلا خوف عليهم نبي رب دی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غم جنوي. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل په تحقیق سره غست او موږ وعده کړه د بني اسرائيل نو ارسلنا اليهم رسولا اور علی گلی موږ دي ډېر پیغمبران. کلما هر کله جاءهم شراب غیری ته رسول پیغمبر بما پاغس لا تهوا چې نه بخو انفسهم جنون دی فریقا یودلی کذبوا دروغجنو غنو پیغمبران لرو فریقا یقتلون فریقا یودل د پیغمبرانو دی کذبوا دروغجنو غنلا وفریقا یودل د پیغمبران لر دی وجلوا زینی پیغمبرانی دروغجنو غنو زینی شهیدان کو. وحسبوا گمانو کدی الله تکون فتنه چې الله بس عذاب نراولی په مونږ باندې. تفسیر بیزاوی لیکلی دی چې فتنه نه مراد عذاب دی او دویم وحسبوا گمانو کدی الله تکون فتنه چې نه وي سه ابتلا او امتحان. دا تفسیر قرطبی لیکلی دا دویم تفسیر. وحسبوا گمانو کدی الله تکون فتنه چې نه وي سزا فعمونو کان شو وسمو ګونګیان شو ثم تاب الله عليهم بیا توبه قبول ک الله تعالی دی الله په رحم وک ثم عمو بیا وړاند شو دی وسمو کان شو كثير منهم ډیر کسان درینا والله الله تعالی بصیر لدن کې بما اصل را يعملون چې کوم عمل کوي. لقد كفر الذين قالوا فتحقیق سره کافر شو کسان چې وای ان الله هو المسيح ابن مريم بشک الله هغه مسیح ابن مریم دی. یعقوبیه یو ډله و د نصاراو کې هغه وی عیسی علی السلام دا عین خدای دی ولا یعذ بالله. ان الله بشک الله تعالی هو هغه چې المسيح ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم بیبی دی. وقال المسيح او عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اعبدوا الله توحید قبول کړئ د الله تعالی ربی چې رب زما دی وربکم او رب تاسو دی. انه بشک من یشرک بالله چا چې شرک کو په الله باندې فقد حرم الله علیه الجنه تحقیق سره حرام کړ الله تعالی په هغه باندې جنت ومأواه النار وزيد سيدو داغ جهنم دي وما للظالمين نشته ظالمان دپاره من انصار سوک مددگار. یعنی دیوی چې الله تعالی په شکل د عیسی علیہ السلام کې راغلی دی. شاه عبدالقادر صاحب رحمت الله علیه فرمای
یعقوبیه چې دا خبره کوي نو دا دی د حلول په بنیاد کوي چې الله په دغه حلول کړی دی او یا دی دا قول په دې بنیاد کو چې عیسی علی السلام خو عیسی علی السلام دی خو خپل خدایي او تصرفات الله پاک ورته حواله کړی دي تفسیر ابن جریر لیکلی دا رائے د رئیس المفسرین حضرت مولانا شیخ حسین علی الوانی رحمت الله علیه ده نو په اتحاد باندې قائلین دا یعقوبیه دي او تسلیث نستوریه ډله کوي چې خدایان درې دي او د ابنیت قائل ملکانیه ډله ده لقد كفر الذين دې کې د دریو آیات د مائده کې د ملکایه یا ملکانیه ډلې قول لیدا چې هغه د ابنیت قائل دي د تسلیث قائل هم دي لقد كفر الذين بتحقیق سرا کسان کافر شو قالوا چغوی ان الله ثالث ثلاثه بشک الله دریم دې د دریونه نستوریا ودا چې درې خدایانه منل نستوریا وما من اله انشته سوق معبود الا اله واحد مگر معبود یو دی وان لم ينتهوا كمن نشري اما دا سن يقولون چوي لا يمسن الذين كفروا خامخا وبلسيغا کسان چې کافر دي دین عذاب درناک افلا يتوبون الى الله آیا دی توبه نو باسي الله ته استغفرون او بخنه نه غواړي د الله نه والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی مل مسیح ابن مریم ند عیسی علیہ السلام زوی د مریم بیبی الا رسول مگر پیغمبر دی رب نه دی الہ نه دی قد خلت بتاکسر تیر شو من قبل مخکیننا الرسول ډیر پیغمبران وامهم مرد صدیقه ولیه صدیقه بزرگا ولیه کانا او دا دواړه یا کولان طعام چې خړلې طعام سمانا عیسی علیہ السلام او داغه مور خدایان ندي عیسی علیہ السلام د الله پیغمبرو مور بیبي بزرګ وا ولیه وا خدایان ځکه نه دي چې دي طعام کو طعام یې خړو نو دې څه مطلب شو قران مجید ډیر مهذب کلام دی د اغه خدای چې نفي کوي نو انتهایی تهذیب انداز کې مهذبانه انداز کې او په ډیره شایسته طریقه باندې نفي د اولوهیت کوي د عیسی علی السلام او د حضرت مریم بیبی نه فرمای دي دواړو به ټیکاله خوړله د دواړو به روټۍ خوړله مطلب دا چې دا محتاج او خوراک تا او څوک چې محتاج وي نو هغه رب او خدای نشي کېدی او دا شانت چې څوک خوراک کوي نو هغه اوبو ته محتاج وي چې اوبو ته محتاج وي نو هغه رب نشي کېدی او دقه شانت چې اوبس کی او خوراک کوي نو دا ته بیا بار کیږي او دسماتی ته محتاج وي او دسماته کوي لوی بول کوي واړه بول کوي نو دا څنګه خدایان شو کانا یاکلان الطعام په مطلب پوښوي او دا دواړه چې طعام به خوړلو انظر وګوره کیف نبین څنګه بیانو مونږه لهم دې د پاره الآیات دلائل ثم انظر بیا وګوره ان یفکون کم طرف ته دی واړو شو د حق نام قل وای پیغمبر اتعبدون تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه ما ذا سلام لکم چې اختیار نه لري تاسو د پاره ضرر د ضرر ولا نفع او نه د حاصل ولو د فائدې والله الله تعالی هو السميع اوریدون کې العلیم پوهه دی قل وای پیغمبر یا کتاب کتاب والو لا تغلو زیاته مکوي فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق نه حق ولا تتبعوا انا حق زیاته دا چې عیسی علی السلام د بشریت نه اولوهیت ترسو او دارنګ دا هم د عیسی علی السلام سره ظلم
چې د پیغمبرۍ د رتبې نه یهودو ښکته کو او ډېر بد نسبتونه د بې ادبۍ ورته کول. ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ اهواء قوم د خواهشاتو د یو قوم قد ضلوا من قبل چې په تحقیق سره ګمراه شوي مخکې دې نه واضلوا کثیرا او ګمراه کړي ډېر لره وضلوا خویدلي عن سواء السبیل د سیده لارې نه. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لعن الذين لعنت کړی شوی دی پاک کسانو باندې کفرو چې کافر دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي ذلک بما عصوا دا په دې وجه دی نافرماني کوله وکانو یعتدون او دی د حد نه تېروتونکي کانو دی لا یتناهون چې منع کول به نه خلق عن منکرین د نارواونه فعلوه چې دی کم کو کانو دی لا یتناهون منع کول به نه کول عن منکرین د نارواونه فعلوه چې دی به کم کو لبئس ما کانوا یفعلون خامخا بد دیاس چې دی کوي ترى كثيرا منهم ویني به ته ډېر لره د دین یتولون الذین کفروا دوستي به کوي دا کسانو سره چې کافران دي لبئس ما قدمت لهم انفسهم خامخا بد دیاس چې وړاندې لېږلي دي پر ځانونو دی ان دا سخط الله علیهم چې قهر او غضب د الله نازل شوی په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دوی همیشه وي ولو كانوا يؤمنون بالله کچرته ایمان لري دی په الله باندې او نبی او پیغمبر باندې وما انزل الیه او پاس باندې چې نازل شوی دی پیغمبر ته متخذوهم نبونی ولیدي اغیلرا دی یهود او نصارا ولر اولیاء دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډیر خلق د دینه بد عمل لري. لتجدن اشد الناس عداوه خامخا او بمومید ډیر زیات د خلکونه په دشمنی کې للذین آمنوا د پاره کسانو چې ایمان وروړي دي څوک بمومي الیهود یهودیان والذین اشرکوا کسان چې مشرکین دي ولتجدن خامخا او بمومید اقربهم زیات نزدې د دینه مودتن په دوستۍ کې للذین آمنوا د پاره د مؤمنانو الذین کسان قالو چې هغوی وایي انا نصارى بشکم عیسیان یو ذلك بأن منهم قسیسین دا په دې وجه چې بعضې کسان د دینه قسیسین عالمان دي ورهبانا او پیران دي او بزرگان دي عبادت کوونکي دي وانهم لا یستکبرون دي تکبر نه کوي. د آیت مطلب څه شو؟ الله فرمای په دنیا کې د مسلمانانو سره زیات بغض چې کوي دا يهوديان دي. البته نصارا په نسبت د يهوديانو لږ بیا نرم دي مسلمانانو سره. د دې دا مطلب نه دی چې د نصارا او مسلمانانو سره مینه ده یا نصارا او عیسیانو مسلمانانو سره ظلم نه دی کړی. دا آیات د هر زمانې او د ارض عیسیانو ته شامل نه دی بلکې دا آیت چې کوم صفات بیانوي کوم خلکو کې چې دا وي دا د هغې باره کې دی. تانوي صاحب بیان القرآن کې لیکلي. نو د آیت مقصد د نصارا او مدح نه ده بلکې قرآن یو انصافدار کتاب دی انصاف کوي د هرې فرقې سره او هر قوم سره. نو دا یو څو خبرې په دې کې وی چې په نسبت د یهودو دی نږدې دي مسلمانانو ته چې ځکه دی کې علم شته مسلمانانو کې علم دیم علم تخوي مسلمانانو علم تخوي دیم عاجزۍ تخوي مسلمانانو عاجزۍ تخوي دیم نرمۍ تخوي مسلمانانو نرمۍ تخوي دیم زهد اختیاري مسلمانانو زهد اختیاري. لتجدن شد الناس خامخا وبمومي تزياد د خلقنا عداوتن په دشمنۍ کې للذین آمنوا آکسانو د پاره چې ایمان وروړي دي اليهود يهوديان والذین اشركوا آکسان
چې مشرکان دي، یعنی مشرکین او يهوديان مسلمانانو سره ډېر ظلم کوي، ډېر کینه او بغض لري. ولا تجدن خامغه وبممیت اقربهم زیات نږدې د دین مودتن په دوستۍ کې للذین آمنوا د پاره د مؤمنانو الذين کسان قالو چې غي وي ان نصارى بشک مونږه نصارا یو ذالک دا بدی وجب ان منهم چې بشک باجی دینه قسیسین علم دوست او عالمان دي ورهبانن و عبادت کون کی دي بعض کسان بکی وانهم لا یستكبرون او دی تکبر نه کوي.